مشران ته ونه ویلو هیڅ قسم نشته دی که موږ ما تا تېره کړه ما تېره کړه ظاهر تېره خبره ده چې که تاسو یو شارټ دغه نه واخلئ چې دا ټول کسان دا ټول پکې راځي همدې د خطره د نواب غواړو او په نورو کلینیکونو کې د حادو تنفسي امراضو دپاره ځای مشخص کول تر څو پورې چې د کرونا مریضان په خپل وخت باندې تشخیص شي. په دې برخه کې کار شوی دی. زموږ په ټولو صحي مراکزو کې د تنفسي مریضانو لپاره یو جدا ساحه ټاکل شوې ده. هلته ورته معذب ډاکټر صاحبان ناست دي. مریضان چې هر کلینیک ته راځي که څوک کرونا ته مشابه راز علایم ولري نو لومړی هغې کارنر یا کونج ته ځي، هلته کتل کېږي. که کرونا شک پرې زیات و نو مربوطه وارډ ته لېږل کېږي. که د کرونا شک زیات نه و نور امراض یې لرودل نو هملته تداوي کېږي او هغه د تداوۍ تجویز نسخه و شیان ورته ښودل کېږي. د کرونا تجرید دوار لپاره موږ د طبي او غیر طبي پرسونل استخدام کړی دی. 88 نفره موږ هلته استخدام کړي دي. 10 نفره په سیارو ټیمونو کې د سکرینینګ او د کیس ډیټیکشن په برخه کې کار کوي. 15 تنه IOM 15 سیار ټیمونه دا 3 ورځې کېږي چې نیولي دي چې نوي په فعالیت باندې کار کوي. 2 سیار ټیمونه UNDP نیولي دي چې هغه نن او سبا کې کارونه د استخدام ختمیږي. همدارنګه د یونیسف ادارې لخوا د ICN 240 کسان په کنټکټ ټریسینګ کې موږ سره کار کوي، برخه اخلي او په ټولو ولسوالیو کې صحي رضاکاران CHW زموږ سره مرسته کوي. دا زموږ هغه ټول تشکیل یا استخدام دی چې تر اوسه پورې شوی دی. په راتلونکو کې دا استخدام نور هم زیاتېږي. البته په تجرید واډ کې موږ مردانه او زنانه دواړه پرسونل لرو. چون زموږ خویندې اسناد ډېر نه وو راوړي، د هغوی تعداد کم دی، اما څه چې راغلي دي نو ډېرې کامیابۍ وړي دي. موږ څه معرفي کړي دي او څه نور هم په راتلونکي کې معرفي کوو. د خدماتو په برخه کې بدون د دې نه چې مخکې ما یادونه وکړه چې ارای کارنر په ټولو روغتونونو کې جوړ دی او تنفسي مریضان هلته کتل کېږي. موږ د کرونا په تجرید واډ کې تر اوسه پورې 1455 کسان OPD کتلي دي. په سلګونو کسانو لابراتواري معاینات هلته اجرا شوي دي. 20 نفر چې مړه شوي دي تر اوسه پورې د هغوی د تکفین دپاره هغه ټول څه چې ضرورت و هغه شیان شوي دي. تابوت ورکول وي، پیک وي، څوک چې قبر ته یې ښکته کوي د هغوی لپاره PPE کیټ دا ټول. همدارنګه زموږ نور همکار روغتونونه چې دي د پوهنتون روغتون سره د دې چې ټیپونځی رخصت دی، شاګردان نشته دی، مګر بیا هم په دې وخت کې هغوی فاطمه الزهرا روغتون خپل ټول صحي خدمات په روټین شکل نارمال ساتلي دي او د مریضانو تداوي کړې ده او د کرونا د مریضانو د تشخیص لپاره یې جدا ځای جوړ کړی دی. او که چېرته داسې مریضان په مخه ورغلي دي نو هغوی زموږ واډ ته انتقال کړي دي. موږ د مریضانو د راوړلو یا د انتقال لپاره یا خصوصا د شهیدانو د انتقال لپاره 9 ارادي امبولانسونه لرو چې هغه هم د خلکو په خدمت کې دي. د کرونا واډ تجهیز تر ډېره حده پورې شوی دی. 109 کلمه جنس د ولایت مقام له ادرسه د هغه پیسو نه چې د ولایت ته راغلي وي له هغې ادرسه اخیستل شوي دي. 10 کلمه موږ اخیستي دي. 2 کلمه مواد د وزارت نه راغلي دي. په عین وخت کې موږ 3 نور سټاکه چې BPHS EPHS او د ریاست سټاکونه لرو چې دوی خپله خریداري په خپله کړې ده. د هماغه پروژې د بودیجې نه یې کړې ده او موږ خپله خریداري د هغه پیسو نه کړې ده کوم چې د وزارت مقام نه موږ ته راغلي دي. د تجهیز په اړه باندې راتلونکي ته نور پیشنهادونه هم موږ کړي دي. د ولایت مقام ته والي صاحب هغه راجع کړي دي مربوطه شوباتو ته. په نږدې وختونو کې به د راتلونکو 3 میاشتو او 6 میاشتو دپاره د سپلای نور هم وشي تر څو په راتلونکو کې داسې مشکل سره موږ مخ نه شو. بل مهم فعالیت د کرونا په اړه باندې سرویلانس، کنټکټ ټریسینګ یا د مریضانو پیدا کول او هغه دي. د هغه لپاره مخکې ما وویل چې موږ 6 ټیمه لرو، 15 IOM نیسي، 2 UNDP نیسي او په راتلونکو کې به 19 ټیمه نور د ادا دفتر نیسي. پر نږدې وختونو کې قرارداد د وزارت صحت سره په نهایي هغه اخري مرحله کې ده. دا به د ادا او هیلنیټ ترمنځ مشترک وي. زیات ټیمونه به د ادا دفتر سره وي چې په ولسوالیو کې به کار کوي او د دې هر یو ټیم سره به
په ولسوالیو کې یو فکس سنټر وي چې هلته به یو نرس یو ګارډ وي. 300 چپرکټه اضافي د واحد عملیاتي ادارې نه چې راغلي وو هغه موږ دوی ته سپارلي دي. دا به ولسوالیو ته توزیع کېږي او په ټولو ولسوالیو د CHC پلس او د ولسوالیو په روغتونونو کې به ځای په ځای کېږي یا د هغې سره په نږدې د ولسوالیو د روغتونونو سره په نږدې مکاتبو کې کوم چې د واحد عملیاتي ادارې او دارو لخوا موږ ته په نښه شوي دي. دا کار به د ولسوال صاحبانو او زموږ د مسؤلینو د مجلس او د فیصلې په دغه کې کېږي. د سرویلانس نه وروسته د لومړي وخت نه د دې په خاطر باندې چې د کرونا د ټولو فعالیتونو یو ښه انسجام وشي او ټول هغه فعالیتونه زموږ په پلان کې راشي کوم چې ضرورت دي. د دې لپاره مختلفې کمیټې ټاکل شوې وي. د سرویلانس کمیټه، د لابراتوار کمیټه، د کانټاکټ انټري پوینټ کمیټه، د کانټاکټ ټریسینګ کمیټه او دلته بیا موږ یو ټاسک فورس هم جوړ کړو، یو هیلث سیستم ریسپانس ټو کووډ-19 یا د صحي روغتیایي سیستم جواب به د کووډ-19 لپاره څه وي. دې لپاره مو هم یو کمیټه جوړه کړله. یوه کمیټه زموږ د متخصصینو او مبتکرینو ده چې دا هم هفتوار مجالس لري. په ده کې ډېر په لوړه کچه باندې متخصصین خلک دي چې کوم څه چې موږ د وزارت د پالیسیو او د فعلي کړنو سره په یو لوی مشکل کې مواجه کېږو، نو دوی د علمي دلایلو او معلوماتو په اساس باندې د هغې لپاره موږ ته مشوره راکوي، بیا موږ یو تصمیم نیسو او هغه کړنې اجرا کوو. د EPC کمیټه فعاله ده. دغه لابراتوار تقریبا ډېرونه شاهدان دي چې دوی افتتاح یې کړې ده. دا چې مخامخ ناست ده، تاسو هم راغلي یاستئ. تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي چې دا لابراتوارونه په فعالیت شروع کړې ده چې بغیر نه د کرونا دپاره دا خو همدا اوس سټارټ لابراتوار پخوا جوړه شوې وو، خو هغه کارونه چې موږ پرې کول لکه هیپاټایټس B او C کارونه پرې کول، PCR کول، دې دپاره فکر کوم چې همدا یو نیم میاشت شاوخوا یا دومره چې دلته فعالیت شروع شوی موږ شروع کړی ده چې رئیس وزیر صاحب سیدامه رالو افتتاح یې کړو. 2 ورځې یا 3 ورځې بعد موږ دستي پرې کار شروع کړو. تقریبا مونږ چې ارقام سره دي 2,500 ټسټونه شوي دي چې په دې کې 1300 ټسټونه د ننګرهار خلکو دپاره ده، 800 چې دي هغه د لغمان خلکو دي، 400 شاوخوا یا 300 شاوخوا هغه د کونړ دي او 50 کیسونه زمونږ او تاسو د نورستان ده. یو ښه والی دا ده چې یو تعداد خلک وایي چې دا څنګه پازیټیو ریټ زمونږ دې ورځو کې زیات شو، 90 ته وشو. د موږ لپاره ډېر د هغه ښه پوینټ دا ده چې اکثره د نورستان خلک ټسټونه چې راځي منفي راخیږي. د نورستان د خلکو ټسټونه چې راځي منفي راخیږي، مګر د نورو ولایتونو چې راځي لکه لغمان، ننګرهار دلته پازیټیو شي، نو موږ ته ډېر ښه دغه هغه کوالټي ډېر ښه اطمینان موږ ته راکوي چې نه زموږ ډېر ښه کوالټي ده، ځکه په نورستان کې واقعیت کم دي. د دې نه په ابتدا کې چې موږ شروع وکړو موږ ته د سروبي نه ډېر واقعیت راغلل چې یو د سروبي هم دا کیس راتلو پازیټیو واقعیت و، د سروبي کیس به راتلو پازیټیو و، د ننګرهار کونړ به نه به و. نو بالاخره موږ شکایت وکړو چې دا د سروبي خلک قرنطین کوي چې دا خلکو کې مثبت ډېر زیات دي او داسې نه چې دا ننګرهار کونړ یې څو ځلې دا کوشش او دا شیان وشو. او اوس راځو چې دا ولې تعداد ډېر زیات ټسټونه دي. د دې ناروغۍ نه هم دا توقع ده ورونو، دا ناروغۍ چې څنګه وزارت سیدامه وایي چې دا خپل پیک ته رسېږي او دا ناروغۍ انتشار کوي په ټوله دنیا کې، دا باید ورسېږي، که ونه رسېږي خو دا خبرې ټولې دروغې دي. او بل دا موږ څو رقمه ناروغۍ لرو چې یو ته واټر برن ډیزیزز وایي چې د اوبو په واسطه انتقالېږي، دا یو څه کنټرولېبل ده. او یا مثلا د بلډ بورن ډیزیز دي چې موږ اکثره کار کوو، یا څوک وینه اخلي یا دا کې یا جراحي عملیات ورته صورت نیسي، دوی هم یو څه کنټرول دي، سړی کنټرولولی شي. یو آیر برن ډیزیز دي
چې د هوا د لارې انتقالېږي د دې اوس مخنیوی ډېر ناممکن کار دی ولې په سترګو نه ښکاري بل نه کېږي ټوله هوا کې منتشر کېږي نو د دغه ناروغۍ هغه ناروغۍ چې د هوا په واسطه انتقالېږي یا ایر برن ډیزیز دي نو طبیعتا ډېر خلک مبتلا کېږي او چانس د کنټامینیشن او د مرض ډېر زیات ده. محمد اسماعیل سالنګزی یم د ننګرهار دپاره د کرونا د مبارزې رئیس یم. اول خو به د مړینې په باره کې وایم مړینه موږ هغه وخت ورته وایو چې دا د کرونا مړینه ده چې هغه په لابراتوار کې مثبت سوي هغې ته موږ د کووډ 19 یا د کرونا د وایرس د ناروغۍ له امله هغې ته موږ مړینه وایو. هغې نه بغیر موږ چې څومره مړینې سوي موږ یې په کرونا باندې نه حسابوو. رئیس صاحب مخکې وویلې چې موږ اوس 51 سمپل مثبت دي هغې کې فقط 20 موږ مړینه لرو او 15 د هغه څوک چې مړه سوي د هغې هغه کوم سمپل چې اخیستي هغه د پروسس لاندې دي چې عمرونه هم که غواړئ زه به تاسې یو عمر هغه باندې وایم. موږ کوم مسلکي پرسونل ډاکټر صاحبان چې په کرونا باندې اخته دي په فاطمه الزهرا کې 40 نفره په حوزوي روغتون کې 80 نفره په آی سی یو کې موږ 12 نفره په معبس کې 9 نفره او په ولسوالۍ کوم صحي مراکز کې چې موږ هم مسلکي دي ډاکټر صاحبان دي دغه اخته چې دي 20 نفره دي 140 نفره موږ ټول په کرونا باندې اخته ډاکټر صاحبان لرو چې په دې کې نور چې 40 نفره د هغې سمپلونه د پروسس لاندې دي نتیجې تر اوسه پورې نه ده راغلې. نو همدغه بل کوم سوال بل دغه چې کسان تاسو سره بستر شوي دي نو اول چې هر مریض راسي د کرونا په لوحه کې بسترېږي هغه کسان چې شدید اکسیجن ته ضرورت لري موږ یې بسترو بیا هغه نه وروسته لابراتوار ته چې کله دې نمونه موږ ولیږو بیا هغې کې مثبت سي موږ ورته مثبت ټول ناروغان چې دلته راغلي 209 ناروغان بستر راغلي دي چې هغې کې اوس فعلا موږ 240 لرو مړینه پکې 25 نفر د خو 20 نفر لابراتوار کې مثبت د 15 نفر ټسټونه نه دي راغلي هغه پینډینګ کې دي او 29 چې دا ورنښه سوي دي. بل د حسرت صاحب رو جواب و چې څومره په دې کې ښځینه دي 104 یا سمپل موږ د ښځینه واخیستې چې هغې کې 4 مثبت دي 15 منفي دي چې 6 ټسټونه اوسه پورې لابراتوار کې نتیجه یې راغله هغه نه 8 ښه سوي دي او 3 پکې موږ مړینه لرو. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره